ګرانو مینوالو بشیر احمد حکیم زه یم او تاسو به ګورئ نن ستانزو ټي وي. نن یو پارک ته راغلي یو، ګریزن پارک دی. د دې څخه چې دی تاسو سره د یو داسې کس شناختي کوم چې هېڅ تعارف ته به هم اړتیا ونه لري، ځکه هغه ګڼ شمېر استعدادونه چې ده لرل په خپل ژوند کې نو دی به د تاسو سره شریکوي. نو دا شاعر هم دی، د ده څخه به یو شعر هم اورو. نو کولی شئ داسې خلکو سره چې دی خبرې اترې واورئ، نو زموږ یوټیوب چینل تعقیب کړئ. سلام کاکا جانه، ښه راغلاست، هرکلی درته وایم. زموږ د یوټیوب چینل له لارې زموږ د پاڼې نوم مبارک دی او د کوم ځای اوسېدونکی خپل تعارف که لنډه توګه باندې د خلکو سره شریک کړي نو دا به بده نه وي. الله دې خوشحاله لره. خیر اوسې. اول خو ټولو پښتنو ته سلام وایم. وعلیکم سلام. زه دې هم سلام وایم ځکه زه هم پښتون یم. حکیم زی صاحب ستا ته هم سلام وایم. خیر اوسې. او زه د لکي مروت باشنده یم. پېښورۍ زه به خو ماته نه راځي، خو بس په خپله ژبه ګړېږه چې څه دې زده یي. او لکي مروت باشنده یې. لکي مروت زموږ ضلع ده او زه دلته راغلی وم. زما د وراره فلایټ و، بس هغه مې رخصتولو او بس هغه چې رخصت شو اوس راغلم. ما وی دې پارک کې به کښېنم، لږ به ریفریشمنټ وشي او په زړو منډو به وګرځو. کله ځوانانو دلته به ګرځېدلو، یعنې هغه د ځوانۍ جذبه درپکې بیا را پیدا شوه. او حالات اوس ډېر بدل دي او پېښور خو ډېره ترقي کړې ده او ډېر خوشحاله شوم پېښور ته چې رالم. مخکې مونږ دلته نوکري پکې کړې ده. پېښور نوکري چې دې کوله دلته په کومه رتبه باندې وي، یعنې کومه دنده دې ترسره کوله؟ حکیم ځای صاحب زه پېښور کې په پولیس ډپارټمنټ کې وم او پولیس کې تانیدار ورته وایي. تاسو په هغه کې ورته زه چې څه ورته وایم هغه وایم، په خپله ژبه لګیا اوسه. بس خو پولیس افسر وم، تانیدار وم. په دې یاربند تاڼو کې مې نوکري کړې ده او ډېر ښه افسران چې اوس آن سرویس دي دلته کې، ایس پي ګان دي، څوک انسپکټران دي، زما ښه ملګري دي، ښه دوستان دي، ما کولیک پاتې دي. نور هم دعاګانې ورته کوو چې الله ته ورته نور هم ترقی ورکړي. زموږ ډېر قدر کوي چې ورشو. الله دې دوی عزت وکړي چې د ریټایر خلکو قدر کوي. او د پېښور پولیس ته هم دعا کوو، یا الله زموږ وروڼه دي، موږ پیټې بند دي، الله دې په خپل امن امان کې ساتي. او موږ خو اوس ریټایر او ریټایر سړی خو داسې ریټایر لکه ډېر سړی یعنې زه خو ما ته خو داسې معلومیږي ته ستړی نه یې. اوس هم هغه د ځوانۍ هغه کوم جوس او کوم فکر چې دی هغه اوس هم لري. نو دا راته وایه که نه، شعر و شاعري هم کوي. مخکې مې درنه یو خبره واورېدله چې په KPK کې چې دی یوازنۍ هغه کومه پاڼه یا ستاینلیک تا وښودو چې دا ما ته راکړی شوی دی او بل چا ته نه دی ورکړی شوی، هغه خلکو ته ووایه چې کوم پاڼه تا اخیستې؟ او دا اخر داسې خو ډېرې میلاو دي. الله پاک دا یو لوی کرم دی چې ما په پولیس کې نوکري وکړله او پېښور غوندې ځای کې ما نوکري وکړله او تانیدار پکې پاتې یم. خو ما نه پلاټ شته، نه زما بنګله شته، نه زما ګاډی شته. او زه چې کله ریټایر کېدم زما 452 روپۍ بینک بیلنس. 452 روپۍ زما بینک بیلنس. اوس ماته زامن وایي چېرې ته څنګه تانیدار پاتې؟ تانیدارانو خو په پېښور کې بنګلې دي او پلاټونه او پلازې او ته پکې دا څنګه تانیدار وي؟ نو ما ورته وایي چې بچو تاسو ټیک وایئ، خو ما په تاسو سبقونه ویله، ښه تربیت مې درکاو خو سکولونو کې. نو ما ته دوره انکم نه و، زما تنخوا خو بس دومره وه چې تاسو باندې ما سبقونه وویله. او نور غلط کارونه، لا غلط پیسې، لا رشوت چې ورته وایي، لا ډیمانډ، یا یو سړی دې ته مجبور کړي چې تا ته پیسې درکړي، دا کارونه مو نه کول او نه مو کړي دي. یعنی دا
پول 100% باندې دا وایي چې ما تر ننه پورې د چا رشوت ما که چا ثابت کړه چې د په پیښور کې پلاټ دی یا یې بنگله ده یا یې بل ځای ده نو زه دې قسم خورم چې ما نه پلاټ شته نه زما بنگله شته نه ما بینک بیلنس شته او تانیدار هم پاتې او افسر هم پاتې او زما سره ډیر داسې خپل ملګري شته چې هغوی ته هم پته ده چې یاره د پولیس کې نوکري کړې ده خو داسې نوکري نه ده کړې زه په دې فخر کوم ٹھیک ده الله ته هم مختورن نه یم او بندګانو ته هم انشاءالله او چرته چې تللی یم پاتې شوی یم هلته خلک زما داسې قدر کوي دومره عزت راکوي او دومره قدر راکوي چې زه یو ورځ دپاره تللی یم هفته پاتې شم ډېر ښه دا صرف څه وجه ده چې هلته کې چرته پاتې یم هلته زما ښه وخت تېر کړی دی نور څه خبره نشته یعنی زه په خپله چې دی را روانم فارق ته چې راغلم د تا سره میلاو شوم چې څنګه میلاو شوم ما ویل چې راشه دا خو یو سټار دی د ده سره خبرې کوم نو بیا مې ویلې چې راشه د ده سره خبرې وکړه مخکې مې چې دی د باچا خان یو متل ته واورم ما ویل چې پښتنو اتفاق کړی دی چې په خپلو کې په اتفاق نه شي که نه نو د دغې د وجې نه چې دی زما استاد چې کوم دی تعارف سره وشو او ومې غوښتل چې د تا سره چې دی یو لنډه ویډیو جوړه کړم تر څو تا مینوال هم وګوري هغه خلک تا وګوري کوم چې افسران دي کوم چې په لوړو رتبو باندې دي یعنی هغه کارونه وکړي کوم چې تا کړي دي چې تر اوسه پورې چې دی کوم رشوت یا بل څه دی نه دی اخیستی او په صادقانه ډول سره چې دی خپله دنده مخې ته وړې ده خپل هغه سرکاري وظیفه چې دی دا دې مخې ته وړې ده نو یعنی د تا څخه چې دی هغه کارونه کوم چې تا کړي دي که نه اول د نه زه مننه کوم یعنی شکریا دې ادا کوم چې د خپل هیواد دپاره داسې یو خلک پیدا شي تر څو چې دی په خپل هیواد کې چې کوم دی هغه د سولې طرف ته یوسي او ښه ټاپک سره چې کوم دی ژوند وکړي یعنی د خلکو خدمت وکړي په ښه طریقې سره تاسو بچی تاسو کې تاسو ډېر متاثره شوم تاسو په دې کم عمر کې دومره ښه سوالونه دومره ښایسته سوالونه دومره لکه مانه چې د انټرویو به ورته وایي نو بس زه خو ناست وم پارک کې ته رالې ما ویل چې یاره پته نشته دا هلک دومره مانه تپوسونه کول غواړي نو ورته خبرې به وکړو خیر منټ دغه ډکېټۍ خلک نیولي دي هغې سرټیفیکېټونه موږ ته افسرانو نه میلاو دي او نور داسې ډېر کیسې دي چې اوس ما خو به کتابونه ولیکو موږ پوه شو که نه دا راته ووایه که نه کله دې یو داسې کس نیولی که نه چې بیرته په نیولو باندې پښیمانې یاره بچای ما خو انشاءالله وی کله کله انسان نه غلطیانې کیږي او داسې ما قصدانه بدن به نه کړي مطلب مې دا نه دی یعنی داسې یو کس نیولی که نه ګرفتار کړی دی چې هغه د نیولو قابل نه وي نه نه به دې نیولی دا راته ووایه که نه اوس چې دا ویډیو ستا خلک ګوري او کوم افسران یې ګوري هغو ته چې دی څه ډول پیغام لري چې څه ډول کارنامه وکړي څه ډول کار وکړي چې خپله دنده په صادقانه ډول باندې مخته یوسي یاره بچی دا خو زه خو اول پیښور پولیس ته سلام کوم زما ملګري دي زما دوستان دي زما پیټي بند دي او دې کې ډېر تکړه افسران تیر شوي دي شهیدان دي نن او هغوی ته هم سلام کوو په پولیس کې پیښور پولیس کې ډېر تکړه افسران دي بچای او ډېر قابل افسران دي او د پیښور پولیس صفت ما سره الفاظ نشته حکیم ځای صاحب ته خو ډېر کم عمر بچای دا خو چې کله نه دا اور بل شو افغانستان کې نو دلته پښتانه وو هلته پښتانه وو دا لر او بر ټول پښتانه وو نو اور دلته هم بل وو هلته هم بل وو پوه شوې که نه دا پته نه لګېده چې یاره دا څه کېږي هېڅ چاته دا پته نه لګېده نو پولیس خو مجبور وو کوم هغه وایو کله مې پیردوش په بمونو پیښوره نو دا پیښور کې به دا بلاسټینګ کې دا هغه به کېده نو بچی پوښتنه خو چې بد شی نه ده
پښتنه خو چې څه پته لګي چې یار تا په ټنډه خو لیبل نه دی لګېدلی ته ښه سړی یې بېشکه ده او پولیس خو دا کار دی پښتنه چې پولیس پښتنه نه وکړي نو څوک په پښتنه کوي ښه بله پوښتنه مې دا وه که نه ته چې کوم شعر و شاعري لیکې شعر و شاعري شاعر نه یم بچو شاعر نه یم نه مې تخلص شته او کله کله داسې شعر ولیکي شعر ولیکې که نه کله کله ولیکي کوم شعر چې دې لیکلی هغه راته واوروه زه بس داسې یو ساده باده شعر به درته ووایم بس زه شاعر نه یم چېرته به پکې غلط شم نه غلطېږي نه انشاءالله جانان که هر څومره د ځان دی خو جانان دی زما جانان که هر څومره د ځان دی خو جانان دی زما مینه یې ګټه که تاوان دی خو جانان دی زما دا ډېر ښه دی حقیقت او ما نه د یو جانان پوښتنه کیمځی صاحب څه لکوي ما نه د یو جانان پوښتنه څه لکوي په ځمکه مخ چې هر انسان دی جانان جانان دی زما ډېر لوړ دی ډېر مهرباني دا راته ووایه که نه شعر خو دې د عاشقۍ طرف ته میلان دی یعنې عاشقۍ طرف ته دی دا د عاشقي دې کړې یا نه ډېره دې کړې ده یعنې عاشق چې پاتې نه یې نو ته خو بیا شاعر جوړېدی نه شي ډېره ښه ده او ته به پاکه مینه رحمان بابا شعر دی کنه وایي چې دې چې عیب نه رحمان ښکلي مخ ته په کتو کې ګناه نشته بېشکه خبره ده عشقو ډېره ښه خبره ده واقعیت دی خبرې مې د ډېرې خوښې شوې واقعیت ډېره مهرباني کوم ښه نه ولګي نو زه دوی نه معافي غواړم هېڅ خبره به نه وي انشاءالله نو ګلون مینوالو دا و خپل نوم دې یاد نه کړه یار زما غازي مرجان نامه غازي تاسو څخه ډېره مننه کوم تعلق لرم چې زموږ خپرونې ته دې وخت ورکړو او زموږ هغه کوم پروګرام چې دی دا دې موږ سره په مخ باندې یوړو ستا ډېره شکریا ادا کوم